الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ان شاء الله نن به د سوره نساء آیت نمبر 159 یعنی 159 پڑھेंगे. وایو به الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوهه کړي او الله دې عمل کولو توفیق راکړي. آمین. د اهل کتابو بدیانې د هغې بد عادتونه بد صفتونه الله تعالی بیان کړل، او بیا د یهودیانو چې کني دی وایي چې موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی، او عیسایان وایي چې پانسي کړی شوی دی، او الله تعالی فرمایي چې نه دی قتل کړی دی نه پانسي کړی دی بلکې الله تعالی بره خجولی دی. او بیا به د عیسی علیه السلام به راکوزیږي. د هغه حالت باره کې الله تعالی اوس دې آیت کې فرمایي چې و ام من اهل الكتاب، او نشته هیڅ څوک د اهل کتابونه، هیڅ څوک به داسې نه وي که هغه یهودي وي که عیسائی وي، الا مگر لا یؤمنن خامخا ایمان به راوړي به په هغه، لفظي معنا په هغه. اوس د په هغه باندې خو د عیسی علیه السلام ته اشاره ده. قبل موته، قبل مخکې موته د هغه د مرګ نه، دا لفظي معنا شوه، موته د هغه د مرګ نه. اوس د هغه د مرګ نه مفسرینو دو طرف ته اشاره کړې ده چې آیا د هغه مرګ ته عیسی علیه السلام مرګ مراد ده که د اهل کتابي یعنی عیسائی یا د یهودي مرګ مراد ده؟ دا مرګ چا مرګ مراد ده؟ نو دواړو طرفونو ته مفسرینو تفصیل سره بیان کړی ده. یو معنا دا ده چې دا اشاره ده د اهل کتابي ته، یهودي ته او عیسائی ته، چې هیڅ یهودي عیسائی به نه مري بلکې مرګ نه مخکې به یو وارې ایمان په عیسی علیه السلام باندې ضرور راوړي. او دا خبره اکثر مفسرینو کړې ده، او د دې مراد دا ده که چیرې دا مراد شي چې د مرګ نه مخکې ایمان راوړي، نو هر کافر د مرګ نه مخکې ضرور ایمان راوړي، خو دې وخت کې د ایمان قبلیږي نه. لکه فرعون چې کله مړ کېدو غر کېدو، نو په هغه وخت کې هغه وویلې چې ما ایمان راوړی دی پر رب د موسی او هارون علیهم السلام. نو الله وویلې اوس خو تا مرګ حالت ولیدو، ایمان خو بالغیب مراد دی. هغه وخت کې مراد دی چې کله تا لیدلی نه یي، صرف د الله او د الله د رسول باندې د خبره ایمان راوړي چې هغه ویلي دي، نو ته ووایې چې او ټیک دي. اوس خو تا د هر څه ولیدل، اوس خو ایمان فایده نه کوي. همدارنګه هر کافر چې کله مري، نو د مرګ فرشتي چې وګوري په دغه وخت کې بیا هغه موږ پښتو کې یو خبره کوو چې خوله یې چینګه پاتې وي، نو بیا وایي چې ما په الله ایمان راوړی دی یا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یا په عیسی علیه السلام باندې، خو دې وخت کې بیا د ایمان قبلیږي نه. او د لپاره قرآن کریم هی کې دلایل دي، لکه مثلا د سوره سجدې یو دو آیتونه 28 29 کې الله تعالی داسې فرمایي چې ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم. فایده به نه ورکوي الذین، هغو کسانو ته کفرو چې کافران دي، ایمانهم د دې ایمان. دغه چې هغه وخت خو د مرګ دی، د خو د مرګ فرشتي اولیدي، حالت یې اولیدو، حقیقت ښکاره شو. مخکې خو د باندې پټو، خو د الله په خبره یقین نه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره یقین نه و، نو اوس خو اولیدل، نو چې اولیدل فایده نه کوي. ولا هم ينظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي. نو داسې حال کې که دا یهودیان عیسیان ایمان راوړي نو فایده نه کوي. ایمان خو راوړي، هر کافر به وایي چې کله یې وګوري هغه وخت ارمان کوي. نو یو معنا دا ده. دویمه معنا دا ده چې دا اشاره ده د عیسی علیه السلام ته. بیا به معنا داسې شي وان من اهل الكتاب، او نشته هیڅوک د اهل کتابونه الا مگر لا یؤمنن ایمان به راوړي به په د عیسی علیه السلام قبل موته، مخکې د عیسی علیه السلام د مرګ نه. موته هی اشاره ده د عیسی علیه السلام ته، چې عیسی علیه السلام د وفات کېدو نه مخکې به یو وارې دی ایمان راوړي، ځکه چې عیسی علیه السلام وفات شوی نه دی، هغه خو الله بره خېجولی دی ژوندی. نو چې کله الله بره خېجولی دی نو واپس خو به راځي. نو چې راشي
او دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمار احادیث دي، باقاعده کتابونه په مفسرونو لیکلي دي چې عیسی علیه السلام به راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې دا خبره بار بار کړې ده، لکه مثلا بخاری او مسلم دواړو کې صحیح احادیث دي. او باغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د قسمی په غزاد باندې چې زما روح دغه په قبضه کې دی چې نږدې ده چې تاسو کې به عیسی علیه السلام راکوزیږي او زه وینم چې راکوزیږي او صلیب به ماتوي او خنزیر به قتلوي او جزیه به ختموي. جزیه د کوم چې کافرونه هغه اخیستلی شي ټیکس، دغه چې بیا به کفر نه قبلیږي، بس بیا به اسلام راوړي او جزیه مزیه وغیره دا به نه وي. نو هغه وخت کې به یو سجده دنیا او مافیها کې چې څه دي هغه نه به بهتره وي. دا د بخاري او د مسلم حدیث دی. عیسی علیه السلام به راکوزیږي او هر څوک به هغه باندې ایمان راوړي، دغه د مرګ نه مخکې که هغه یهودي وي که عیسایي وي، که یهودي وي که عیسایي. او د ابو هریره رضی الله عنه یو بل روایت دی چې الله تعالی به په هغه زمانه کې اسلام نه سوا دا ټول دینونه به ختم کی او عیسی علیه السلام به 40 کاله، بعضو کې 40 صرف دي ورځې میاشتې یا ارستنه مراد دي، خو بهرحال هغه به وفات شي، مسلمانان به جنازه وکي مسلمانان به جنازه وکي. او ځم به قاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم خود له چې دمشق کې مشرقي طرف ته په منارې کې براکوس شي، سحر به وخت وي، دوه کسانو باندې به او د جبرائیل اسلام په معافي غواړم هغه باندې به لاس کندې باندې اچولی او راکوز بشي او مسلمانان خو بس هسې مسلمانان دي، مجاهدین به وي، مهدي به وي او دوی به ایمان پې راوړی مخکې نه، خو د یهودیان عیسایان به هم هغه وخت کې بیا ایمان راوړي د عیسی علیه السلام باندې. نو دا لفظي معنا هم تاسو زده کړله او مرادونه هم دواړه ته بیان شول. کچېرې یهودي ته عیسائی ته اشاره وي نو په وخت د مرګ کې اوس ایمان هیچا بیا نه قبلي، ځکه چې حالت وګوري بیا خو ایمان بالغیب ختم شو کنه، لکه قیامت سره مخامخ وګوري نو بیا به ایمان راوړي په وخت. و یوم القیامت په ورځ د قیامت به یکون وی د عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدا گواهی ورکوونکی بوي چې دا خلکو چې زما قتل کولو کوشش کړو یا ما خبره نه منله یا په ما باندې کفر کړو او وغیره. و ام من اهل الكتاب او نشته هیڅوک د اهل کتابونه الا مگر لا یؤمنن خامخب ایمان راوړي به په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې مرګ داغنا. و یوم القیامت په ورځ د قیامت به یکون وی د عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدا گواهی ورکوونکی.